عمران خان د نن یوه میاشت مخکې دا پیغام جاری کړی و چې عاصم منیر په دې خبره باندې راغلی دی چې دی به افغانستان سره پاکستان جنګوي او دا د پښتنو په دشمنۍ کې راغلی دی او دا د پښتنو دشمن دی. دی به د بهر ملکونو په قوت باندې د بهر ملکونو په وینا باندې د افغانستان سره پاکستان جنګوي او هلته به خانه جنګي جوړوي. څنګه چې پرون او بل ورځې په افغانستان باندې حملې کړي دي او په خیبر پښتونخوا کې دغه اپریشن جاری دی او پرون په باجوړ کې چې کوم دی دغه شانتې خلک په موټر ګولو باندې ویشته شوی دی، عام عوام پکې ویشته شوی دی. بل طرف ته الیمین ګنډاپور عمران خان په تخت خبره باندې کوس کو چې ګنډاپور ته وی ته د دې خلکو خلاف شه او اپریشن روکاو کا افغانستان ته لاړ شه. الیمین ګنډاپور وی زما پاسپورت بلاک ته د خلکو ته دلایي کوله او دا خلک د بهر مغربي ملک په خلکو باندې په نورو خلکو په وینا باندې راغلی دی، هغوی سپورټ کوي او په افغانستان کې هم خون خرابي کوي او په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې هم پښتانه وژني. عمران خان د نن یو میاشت مخکې دا پیغام جاری کړی چې دا خلک د بهر ملکونو په وینا باندې په افغانستان کې او په خیبر پښتونخوا کې معدنیات او د خیبر پښتونخوا کې د پښتنو وینه به تویي. څنګه چې عمران خان وزیر اعلی چینج کو دیو پسې د یو ځای نه او د بل ځای نه پریس کانفرنس شروع کړ چې د بای دا دهشتګرد دی او دا پلان کې راډم کې دی. عمران خان د اپریشن او د افغانستان سره د جنگ مخالفت کوي. افغانستان زموږ اسلامي ملک او زموږ مسلمانان رونه دي او دا خلک افغانستان سره پاکستان هم جنګي، افغانیان هم په دکو باندې وخت زموږ مسلمانان رونه نفرت پیدا وکړه په افغانستان او د پاکستان په مسلمانانو کې نفرت پیدا وکړه او عمران خان خلک ځکه سپورټ کوي، افغانان هم ځکه سپورټ کوي چې عمران خان د امن خبره کوي او د افغانیت سره د مسلمانۍ سره د رونو او د ورورولۍ خبره کوي او دا خلک د دشمنۍ خبره کوي.